بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که د اختر د لمانځه طریقه راته بیان کړئ. جواب بالله التوفیق. د دې محترم ورور په جواب کې وایي چې د اختر د لمانځه طریقه بیانوو. په دې کې بیا امام او منفرد فرق نه کوي، صرف کې په کومو ځایو کې فرق کوي هلته وایو. اول د اختر د لمانځه دپاره اذان او اقامت نسته. په دې کې اذان او اقامت نه کېږي، نه اذان سته او نه اقامت سته. کله چې د اختر د لمانځه ته حاضر سواست، اول به نیت وکئ. نیت کوم د زړه د اخلاصه لمونځ کوم 2 رکعاته واجب د کوچني اختر، که لمونځ د کوچني اختر و او که د لوی اختر و بیا به لوی اختر ورسره یاد کئ. لمونځ کوم د زړه د اخلاصه، نیت کوم د زړه د اخلاصه، لمونځ کوم 2 رکعاته واجب د کوچني اختر سره د 6 تکبیرونو په دې حاضر وخت، په دې حاضر امام پسې مخ مې د یوه طرف ته د کعبې شریفې الله اکبر. دا الله اکبر که چیرې امام وي که مقتدی وي دواړه بیا وایي. دې ته تکبیر تحریمه وایي. کله چې دا تکبیر وایي غوږونه به لاسونه به غوږو ته پورته کړي، دا الله اکبر به ووایي. تر دې الله اکبر وروسته به لاسونه پر نامه باندې ونیسئ، سبحانک اللهم به تر لا اله غیرک پورې ووایاست. باره که مقتدی وي که امام وي دا بس ووایاست، پټ ویل کېږي. کله چې دا سبحانه خلاصه سوله نو بیا به امام هغه 3 تکبیرونه وایي، مقتدیان بیا هم ورسره وایي. امام یې په زوره وایي، مقتدیان بیا پټ وایي. په هر تکبیر کې لاسونه و غوږو ته پورته کېږي، د غوږو څخه بیا ایله کېږي، د هغسې ځوړند کېږي، پر نامه نه نیوه کېږي. اول تکبیر مو وان لاسونه به ایله کړ، بیا به 2م تکبیر امام وایي، تاسو بیا ورسره وایاست، لاسونه غوږو ته پورته کېږي. هغه په دا 2 واره کې لاسونه ایله کېږي، په 3م وار کې چې تکبیر ووایي لاسونه پر نامه نیول کېږي. د هغه څخه وروسته امام اعوذ بالله و بسم الله پټ وایي او د هغه څخه وروسته په قرأت باندې د فاتحې د الحمدلله شروع کوي، په زوره باندې دا قرأت ویل کېږي. تاسو به چپ، مقتدی به چپ درېږي، څه به نه وایي، پټه خوله به درېږي. د امام پر قرأت به غوږ نیسي، امام به الحمدلله او سرت وایي. بارونو بیا عادل لمونځ دی، دا رکعت به خلاص کړي. کله چې الحمدلله او سرت وایي ځي به رکوع ته. دا اول رکعت وسو. په 2م رکعت کې چې راپورته سو امام به هغه الحمدلله او د هغه رقم سورت وایي. کله چې سورت الحمدلله وویل د هغه څخه به وروسته بیا لاسونه و غوږو ته پورته کړي، 3 الله اکبره به ووایي. په دا هر الله اکبر سره بیا لاسونه پورته کېږي او مقتدی چې پسې ولاړ دی هغه به هم د الله اکبر وایي، لاسونه به و غوږو ته پورته کوي. پر 4م الله اکبر باندې به رکوع ته ولاړ سي. نو نور هغه 2 رکعاته داسې لمونځ دی لکه نور هغه عام لمونځ. نو هغه دی چې تر څه وخت لمونځ خلاص سو نو بیا دلته یو مختصره دعا کول مستحب دی د امام دپاره چې مقتدیان امین پر وایي. د هغه څخه وروسته بیا 2 خطبې ویل کېږي، امام بیا وایي او مقتدیان به غوږ پر نیسي. ګورئ دا خطبې واجب دي او د دې سمع هم واجب ده. نو په دې وخت کې ولاړه د چا دپاره په کار نه ده. کله چې لمونځ خلاص سو ولاړېږئ مه تر څو چې امام خطبې خلاصې کړي نه وي، ځکه د جمعې په لمانځه کې خطبې مخکې دي او د اخترونو په لمانځه کې خطبې وروسته دي. نو ځکه پر خطبو باندې به بیا غوږ ونیسئ چې هغه 2 خطبې امام وایي. دا د کوچني اختر د لمانځه طریقه ده. او د هغه رقم که چیرې لوی اختر وي هم د لمانځه پکښې کې طریقه د هغه ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.